السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وای او د صحت جمع کې به نغښتي اوسئ. اف جي کوین کې نوی اپشن زیات شوی دی، د هغې په اړه درته معلومات درکوم چې څنګه کار کوي، موږ او تاسو څنګه ګټه ترې اخیستلی شو. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې کږئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو در ورسیږي. او د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک د اف جي لینک ما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې درته درکړی دي. ملګرو ماشاءالله ټیم زموږ او ستاسو ټیم امریکا کې هم شتون لري او 102 اتیا ملکونو کې شتون لري. نو که چېرته ملګرو امریکا کې ستاسو ټیم وي او یا تاسو کوم ملګری له دغه مشکل سره مخامخ شه چې نوی اکاونټ یې جوړوه او دغه رقم صفحه ورته راغله، دغه الاو باندې چې کلیک واخلي او دغه سیو اینډ کلوز ور باندې پسې ووایي، نو بیا هغه کوم ایډز چې پکې شته هغه ایډز بیا درته ښکارېږي. او که چېرته غلطي ترې وشوله، دغه ډو ناټ دغه دا انتخاب کړ او د سیو یې کړ، نو بیا هغه ته ایډز نه ښکارېږي. دا غلطي که چېرته ترې وشوله نو د هغې لپاره حل لاره پکې زیاته شوې ده، اپشن پکې زیات شوی ده. نو هغه طریقه درته ښیم. تاسو به ډایرکټ لاړ شئ اف جي کوین کې خپل پروفایل ته. اف جي کوین کې چې تاسو خپل پروفایل ته لاړئ نو تاسو ته دغه ښکاري، دغه ګوره فریم رضایت تبلیغاتي. دلته به تاسو بیا ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې ورته کلیک واخیستو خامخا همغه تاسو نه دغه لاندې خانه ټیک مار شوه که نه، ستاسو د ټیم څخه دغه خانه ټیک مار شوه، دغه د ووهو. که چېرته دغه مو وهلی وي دغه پسې ووهئ، بیا مشکل نشته، تاسو ته ایډز ښکاري. خو که چېرته خامخا ډو ناټ وه نو بیا تاسو اف جي کوین کې خپل پروفایل ته لاړ شئ، دغه ځای باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کله ورته کلیک واخیستو تاسو ته به بیا دغه صفحه راجیګه شي، دا کنسنټ باندې به ورته کلیک واخلئ. تاسو ته به بیرته تبلیغات ښکاره شي، تاسو ته به د تبلیغاتو اجازه درکړل شي. نو تاسو بیا کولی شئ چې تاسو تبلیغات وګورئ. هر کله چې نوی اکاونټ جوړوئ امریکا کې شتون لري او دا پکې راځي، نو امریکا کې ستاسو ټیم وي یا ستاسو کوم د ټیم غړی له دغه مشکل سره مخامخ شو، نو بیا تاسو همدغه طریقه ورته وکړئ، بیرته به تاسو ته خپل تبلیغات په اف جي کوین کې ښکاره کېږي. تاسو به کولی شئ چې تبلیغات ورته وګورئ. ښه ملګرو، تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.